بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. دی وخت کې موجود ما دا کې پی هاوس یعنی خیبر پختونخوا هاوس چې کوم دی دا تاسو کته شي او دلته صورتحال هم تاسو ته خیمه نن تازه خبرونو کې چې کوم صورتحال دی هغه به تاسو سره واضح کوم. خو دلته کوم درنې صورتحال دی هغه تاسو ته ښیو چې دلته بقاعده روټیګانو سیستم هم هلته کیږي او بقاعده دلته کانی پینی او دلته کې درنې صورتحال چې کوم اختیار کړی دی دی وخت کې یقینا چې یا دلته کې کوم صورتحال دی هغه په پوهه عمران خان صورتحال سده او کم خبرونه راغلي دي په هغه حواله سره خبرې کوم او ورسره دغه ځکه صورتحال تاسو ګورئ بقاعده روټیګانې موټیګانې کیږي یا دلته چې کوم درنې پوزیشن دی هغه هم تاسو ته ښیو ایمینیز ایم پی ایز یا چې کوم صوبایي قیادت دی دا ټول دلته موجود وي. دغه صورتحال کې اوس کیږي سکیدونکي دي او د خیبر پختونخوا په حواله سره چې کوم لارې بندې دي په هغه صورتحال باندې هم پوهیما او بیا ورسره چې کوم دی وخت کې حکومت پوزیشن دی هغه هم بس تاسو کته شي چې ډېر زیات غبرهوټ کار دی خاص کر په دغه صورتحال کې چې دی وخت کې کا حکومت یو طرف ته موږ ګورو خیبر پختونخوا کې مسائل یا کوم بورډرز دی هغه بند دي د سره موږ سره ملګری ډوکټر سره ملويږي په لګو سره خو زه لږ تفصیل تاسو هم بیا ملګرو سره خبرې کوم دي دلته کې لږ تفصیلات واضح کوي. کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د حکومت په حواله سره یا دغه شانته نور چې کوم مخکې خبرې روانې دي که تاسو ګورئ یو خو انټرنیشنلی سطح باندې هم کم پریشر دی په حکومت باندې کاغه د افغانستان پاک افغان ریلیشن په حواله سره تاسو ګورئ هغه زینه پښتنو چې کوم غم غوسه ده هغه زیاتیږي لګیا ده ورس په بل زیاتیږي د سره مونږه اکثر پاک افغان باندې هغه کو په دې باندې هم راځم خو د خیبر پختونخوا صورتحال باندې چې کوم دی وخت صورتحال جوړ دی خلکو کې غم غوسه نور زیاتیږي. عمران خان په حواله سره دا خبرونه راوتی دي یو خو هغه بالکل انکار کړی دی ملکتونو سره شوي دي او هغه نه چې کوم خبرونه راوتی دي هغه دغه دا چې هغه که مړ کېږم مړ دې شم خو بار نه ځما علاج هم پاکستان کې کومه اوس علاج د پاره هغه حکومت سخت پریشانۍ سره په دې حواله سره دي چې اوس تاسو ګورئ ایکس یعنی ټویټر بیا بند کړی شو پاکستان کې ولې چې هغه یو خبره هم دلته خلکو کې جوش جذبه او ولوله نور هم زیاتوي. دی وخت کې حکومت ته ډېرې زیاتې پریشانۍ رامخته شوي دي دغه تاسو ګورئ مینیز ایم پی ایز یا دلته کې نور چې کوم صورتحال تاسو ته موږ ښیو هغې یا فلحال ناست دي چې کوم خیبر پختونخوا روډونه دي ټول اسلام آباد طرف ته راتلو یا د پنجاب طرف ته راتلو ټول بند دي او په وجه دا چې خلکو راتګ دپاره واحد خیبر پختونخوا نه یره ده. بل طرف ته اوس دا خبرونه هم غکیږي چې پنجاب طرف نه هم دغه مومنټ کې دی شي یا نور حکومت کې هم دغه یعنی ملک کې هم دغه ایشوز چې کومه دغه نور ورځ په ورځ زیاتیږي لګیا ده. خو دی وخت موږ به خبره کوو چې حکومت څه کوي لګیا ده. حکومت لګیا ده یو خو هغې به اختیار داسې دي چې هر څه اسټبلیشمنټ یعنی هغې طاقت هغه ټول ته ښکاره شو چې حکومت مذاکراتو کوشش کوي خو بې وسه دي. بل طرف ته هغې چې کوم د حکمراني روانه کړې ده هغه نه هم حکومت یا ولس چې کوم دی هغه ډېر زیات خفه دي. ورسره چې کوم هغه پالیسیز دي ټولې ناکامۍ مخکې شوي دي که هغه پاک افغان باندې پالیسي تاسو ګورئ هغه په خیبر پختونخوا حوالې سره پالیسي ګورئ عمران خان په حوالې سره پالیسي ګورئ یعنی یو پالیسي داسې نه ده چې هغه ولس په هغه باندې مطمئن وي. بل طرف ته اوس نور احتجاجونه هم نړۍ کې په ملک کې روان داسې ښکاري چې اوس پروزي خاص کر پښتانه معاشي صورتحال باندې هم موږ ته خبرونه راځي د خاص کر تجارانو والا نن هم چمبر کې دغه میټینګ د پاک افغان چې کوم هغه منیو چې دغه کې کوم خلکو ته مشکلات دي یا کوم د بندیز وجې نه اربونو روپو نقصان وشو هغه خلک هم نن ماته چمبر نه وي خو ما چونکې ټیم نشو میلاو چې هغې چمبر کې ما میټینګ کې برخه اخیستې وه خو هغې کم کسانو هغو سره خبرې اترې چې وشوې نو هغه په دې اړې سره چې اوس موږ اخري مجبوره یو چې کم نمونه حکومت ظلم راخستی دی چې دا اخر به کله پورې کېږي نو اخر هغې هم راوتل کوشش کوي روجه هم راغله
یعنی روژې میاشت بختور میاشت ته دغه شانتې صورتحال حکومت جوړ کړی دی چې اوس په چل نه پوهېږي چې دا به څنګه هینډل کوو. خو بهرحال صورتحال که موږ ګورو یو طرف ته د پاکستان چې کوم اندروني معاشي صورتحال دی، بل طرف ته دغه چې کوم د پی ټی آی طرف نه ورته جوړ شوی دی، نو په دغه باندې اوس سخت حکومت پریشانه دی. خو دغه ویل کېږي چې عمران خان صحت په حوالې سره هغې هم پریشانه دي، ډاکټرز ورته بوځي، خو چونکې خپل ډاکټرز ورته رسوي ځکه نه ورکوي چې خبرونه راوځي. اوس هم چې کوم خبرونه راوتي دي هغه نه حکومت نور زیات پریشانه شوی دی. ولې د خان صاحب چې کوم یو خبر هم داسې وي چې هغه بیا ټول ملک کې اور جوړ کړي. نو اوس دغه باندې یقینا چې میټینګز هم کیږي دلته چې څومره هم کابینټ غړي دي، څه دي صوبې والا یا نور چې کوم دي پنجاب نه رابلل شوي دي، د ټول دلته راغلي دي، ناست دي او څه وخت هم دغه معامله چې کومه ده نور هم سختې دی شي. فلحال تاسو هم داسې د صورتحال باندې خبر وکړه چې د خبرو باندې خبر وکړه. صورتحال پاکستان دی وخت کې ډېر سخت دي او خاص کر اسلام آباد دی وخت کې ډېر زیات مشکلاتو کې ګیر دی. مختلف خبرونه به تاسو ویورئ چې خان صاحب علاج داسې وشو، خو چې کوم سټیټمنټس راوځي هغه بدل دي، یا چې کوم صورتحال دی تاسو ته په ګراوند موږ ښیو هغه بدل دی. اوس دغه باندې خبره هم کېږي چې دوی لپاره یو ډیل هغه هم ورکړی دی چې څه طریقې سره د خان صاحب یو هسپتال ته راوستو، خو هغه کې بنیادي خبر هم دا وي چې هغه به خبرې نه کوي، یا هغه سټیټمنټ یې بار ته نه راوځي، یا نور په معاملاتو باندې. خو دغه شانتې ممکنه کیدی نه شي. ټول پرابلم چې کوم دی دلته کې دغه جوړ کړي دي. اوس چې کوم مومنټ دی یا چې کوم د احتجاج مومنټ دی په دې روژه کې موږ وینو، نو یقینا چې هغه به ولس ته هم ګرانوي، خو بهرحال اوس حکومت ته هم ګرانېږي په دې صورتحال باندې چې اخر دا به څه کېږي. بل طرف ته که موږ پاک افغان خبرو وکړو، هغه هم دا کوم انحلال سیسټم دی دا ونه هیر شوی دی، نور سیسټم یې ونه هیر شوي دي، په بله لوبه مې راوختي دي. ګورو به چې په دې صورتحال باندې نور مخکې څه اپډیټ راځي تاسو سره به شریکوو.